فکری رغون زمونږ د پروګرام هدف او موخه همدا ده چې د خلکو ژوند زمونږ په شمول ښه شي او ښې لوري ته روان شي. په همدې موخه لومړی پیل هم د ژوند کوو. ډېرې پوښتنې چې خلک ورسره اشنا دي هغه دا دي چې ژوند څه ته وایي. دې رقم سوالونو ته ډېرو علماو، روشنفکرانو او ارواپېژندونکو ځوابونه ویلي دي، خو بیا هم انسان سره تل دا سوال په ذهن کې وي چې ژوند څه دی او موږ د دې څه لپاره پیدا شوي یو. انسانان څوک یو؟ ولې موږ دلته یو؟ دلته موږ لپاره څه دي؟ د ژوند هدف څه دی او ژوند څه ګټه لري؟ اپلتون وایي ژوند زده کړې لپاره د یو هر انسان باید د زده کړې وروستی پړاو ته ځان ورسوي. همداشان باید په ټولنه کې تر ټولو ښه اوسیږي او ښه اخلاق ښه ژوند دی. ارسطو وایي د ژوند په اړه فکر کول یو ټولنیز علم دی، نه خاص لکه د ریاضي چې په فرمولونو سره ثابت کیدای شي. دی وایي چې د ژوند علم ټولنیز دی او هر څوک ورته د بېلابېلو اړخونو ګوري او د ژوند معنی اخلي. دی وایي چې انسان کولی شي اسلامي مطالعې سره ښه واوسي او یا هم خپل وخت پر تفریح تیر کړي، او هر انسان چې کار کوي باید داسې کار وکړي چې پایله یې ښه وي. ځکه ژوند هم ښه دی او معنا یې هغه کسان چې په ټولنه کې ښه کوي ترلاسه کولی شي. د کلبیون ټولنه وایي د ژوند څخه هدف تقوا او پرهیزګاري ده، له طبیعت سره او همداشان په ټولنه کې د ښو او بدو خبرو څخه اغېزمن کیدل شي کولی شي د انسان ژوند منفي او یا هم مثبت لوري ته اړوي. د ژوند په اړه د ډاکټر علي شریعتي وایي که ژوند خندا ده ولې ژاړو، که ژړا ده ولې خاندو، که مړینه ده ولې ژوند کوو، که ژوند دی ولې مرو، که مینه ده ولې نه رسو، او که مینه نه ده ولې مین کیږو. په هر حال موږ ژوند ته یو ټاکلی تعریف نشو کولی، ځکه هر څوک ژوند له خپلې هندارې او خپلې زاویې څخه ګوري. ژوند یوه ډرامه ده چې هر څوک راځي سټیج باندې یا د سټیج پر سر تمثیل کوي، او څوک کم او څوک زیات، خو بالاخره ځي. که د چا دا تمثیل په ښه ډول ترسره کړو نو هغه به تل کامیاب وي. دا ډېر عجیبه او ډېرې خوندورې جملې دي چې موږ یې کولی شو له ځان لپاره د تل لپاره په یاد وساتو، او یا هم په داسې ځای کې باندې ولیکو چې هر وخت مو ورباندې خپلې سترګې ښخیږي او کولی شو ویې ګورو. هغه دا چې ژوند یو ډرامه ده چې هر څوک راځي سټیج پر سر خپل تمثیل کوي، څوک کم او څوک زیات، خو بالاخره ځي. که چا دا تمثیل په ښه ډول ترسره کړ نو هغه به تل کامیاب، او که چا خدای مکه د سټیج پر سر دا تمثیل ښه نه و، لرې نه ده چې هغوی به د تل لپاره ناکام وي. زندګي روانه دا او زندګي روانې اوبه دي چې بیرته نه راګرځي، او هر څومره چې ځي د انسان عمر کموي. نو انسان باید هڅه وکړي او د اغزو پر ځای ګلان وکړي چې خوشبویي د نورو ماښام ته ورسي. ژوند د الله جل جلاله له طرفه تر ټولو لویه ډالۍ ده چې موږ ته یې د ځان پېژندنې لپاره په برخه کړې ده. ژوند یو هدف دی چې هغې ته د رسیدو لپاره هر ډول خنډونو سره مخامخ کیږو، خو موافق انسان ټولې ستونزې تر شا کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. ژوند اسانه نه دی، خو ژوند سخت هم نه دی. د ژوند په اړه ډېرې عجیبې خبرې، لکه ما چې وړاندې وویل چې ژوند اسانه نه دی، خو ژوند سخت هم دی. بیا ژوند سخت دی خو اسانه هم دی. د دې ټولو خبرو راز په دې کې دی چې که موږ د خپل ژوند لپاره یو ټاکلی هدف ولرو او منظم پلان ولرو نو ژوند اسانه دی، خو
که موږ د ژوند د لارې تګ او مسیر مو د شیطان او د شیطني خواهشاتو تبي او په داسې هدفونو پسې ورک یو چې هغه غیر شرعي او غیر ضروري هدفونه دي، نو ژوند به مو سخت او تنګ شي. ژوند لنډ دی، دې کې شک نشته، خو تنګ نه دی. کیدای شي ډېرو کسانو ژوند د ځان لپاره تنګ کړی وي، خو هغه په دوی پورې تړاو لري. خو لنډ چې دی هغه بیا زموږ کار نه دی. ژوند لنډ پیدا شوی، چا پیدا کړی؟ خدای. د هغې په کارونو کې د انسان وس نه راسي، او د الله تعالی هره کړنه او هر یو کار د حکمتونو ډک دی. دا چې ژوند لنډ دی ښه دی، په همدې سره د انسان په همدې کې خیر دی. خو نن سبا انسانان په همدې لنډ ژوند کې هم تنګ دي. که چیرې اوږد وی حالات به څه و، خو دا بیا نه دی چې تنګ دی، او چې چا تنګ کړی شاید خپله یې تنګ کړی. بد فکرونه، بد عملونه، بدې خبرې، بدې کړنې، بد رویه، بد اخلاق، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان یې ترسره کوي، او دا هغه څه دي چې ژوند تنګوي. که ژوند مو تنګ دی نو راځئ همدې برخې ته متوجه شو. زه ورځ کې څومره نیک کارونه او څومره ښه کارونه کوو. یوې خواته شو او د خپل ځان ارزیابي وکړو چې ژوند مو څنګه دی، ښه ډېر دی او که بد. وایي تلو د تلي په یوې خوا کې ښه او په بله خوا کې بد واچو. ګورو چې کومه تله پورته ځي او کومه ښکته. یا خپله فکر وکړو، کله چې د شپې نه وخته خپل د اوسېدو ځای یا د خپل د ویده کېدو ځای ته ځو، نو مخکې له دې نه چې په یو مخ واړوي او ویده شي، یا د خوب ګولۍ واچوي او د رسېدو نه مخکې ویده وي، دا به ښه نه وي. د ویده کېدو نه مخکې لږ تم شه، د خپل ژوند او د دې تېرې ورځې په اړه فکر وکړه. د خپل ژوند په اړه وغږېږه، فکر وکړه، ولیکه نن ورځ دې څومره ښه کړي او څومره بد. که ښه دې کړي نور هم پرمختګ ورکړه، ډېر یې کړه، او که بد دې کړي راوګرځه. همداسې د ټول ژوند لپاره حساب وکړه، ولې ژوند تنګ دی. لرې نه ده چې ټول هغه کارونه چې غیر شرعي دي او خدای ویلي مه یې کوه، تا نه به ټول هغه ترسره شوي وي، لامل به یې دا شوی وي چې ژوند دې تنګ دی. نو اسانه ده، ته به معلومه شي چې واقعیت دی چې هغه کارونه چې د ژوند د تنګېدو لامل کیږي ما ډېر ترسره کړي. بیا هم سخته نه ده، بیا هم چانس لري، بیا هم موقع لري، بیا هم وخت لري. بیرته راوګرځه، توبه وباسه او د خدای جل جلاله د لارې ملګری شه. ټول هغه منفي کارونه چې غیر شرعي او د اسلام ضد دي او د الله جل جلاله له لوري په قرآني آیتونو او نبوي احادیثو منع شوي دي، پرېږدي. تر ټولو لومړی کار چې له توبې نه وروسته یې غواړې وایي کې هغه لمونځ وکړه، خو په صحیح. بیا وګوره چې ژوند دی لنډ به وي، دې کې شک نشته، خو تنګ به نه وي. ستا د ژوند تنګسکیا به په ډېر لږ وخت کې ختم شي. ستا د ژوند د تنګېدو د منځه وړو درمل ستا سره دي. زه باور یم چې که چیرې کینه، نفرتونه، بد عملونه، بد زباني، کینه، بغض، دښمني، بالماضي، نه تلاوت کړل، نه ذکر کول، که دا کارونه پرېږدي دي، د دنیا ټول ډاکټران به هم ستا د زړه د تنګسیا علاج پیدا نه کړي. خو که وغواړئ دا برخه را ترتیب کړي او راوګرځي، خپله د خپل ځان ډاکټر جوړېدلی شي. ځینې کسان پاک او لوی هدفونه لري، او دا هغه کسان دي چې وروسته له مرګ به یې هم خلک یادوي. ژوند د سندرغاړو سندرې دي چې هر سندرغاړی په خپل وال سره وایي. ژوند مینه ده
هغه مینه چې هر څوک د خپلو سترګو ګوري، څوک د پلار او مور په څیره، څوک طبیعت ښکلا کوي، څوک اولاد په څیره کې، او څوک هم د یو ګل په ورکولو سره د یو چا په سترګو کې ګوري. موږ ټول انسانان باید په طریقې سره ژوند وکړو تر څو مو آخرت هم ښایسته شي او خپل هدفونو ته هم ورسیږو. ژوند بدلون ته اړتیا لري. راځئ دا همدا بدلون له نن نه پیل کړو، ځکه ډېری هغه کسان چې د ژوند بدلون یې سبا ته پرېښی، سبا نه دی راغلی، که راغلی خو هغه سبا تر اوسه نه دی راغلی چې دوی پکې د ژوند د بدلون او تغییر هڅه وکړي. ژوند هغه ډالۍ ده چې یو وارې ترلاسه کوي، دوهم ځل لپاره د ترلاسه کېدو چانس یې نشته. هڅه وکړئ چې دغه غوره او بهترین چانس له لاسه ورنه کړو، ځکه دا دومره مهمه ډالۍ ده چې هیڅ کله یې هیڅوک دوهم ځل لپاره نشي ترلاسه کولی. نن چې ژوندی یې او روغ هم یې، صحت هم لري، نو ته په یو لوی بادشاهي تخت باندې ناست یې. فکر دې دی څومره لوی نعمتونه دې چارچاپېره پراته دي، خو تا د ځینو وړو نعمتونو د نه ترلاسه کېدو لپاره دا هر څه هیر کړي دي. ته په دې لټه کې چې زه ولې موټر نه لرم، د همدې له امله دي خپل دغه لوی نعمت چې پښې دي هیرې کړي دي چې دا نه وایي چې که موټر نه لرم په خپلو پښو خو ګرځم، خو تا یوازې په دې برخه کې چې ولې موټر نه لرم له امله یې همدغه لوی نعمت څخه هم غافله شوی. بیا وایم چې ژوند یو سفر دی چې د مور د بطن نه په زیږېدو شروع او د مرګ په پوله ختمیږي. وصال او جدایي د دې سفر ملګري دي. د انسان اولې ورځې پیدایښت چې د مور د بطن نه جدا شو او د مور په غېږ کې پریوت، د دې سفر اول قدم او د بېلتون او وصل د معاملې لومړی تجربه وه چې صورت یې ونیولو او د عمر تر پایه دا سلسله جاري پاتې شوه چې د وخت په تېرېدو سره انسان د همدې دوو پادیدو بېلتون او وصال سره لاس او ګرېوان دی. د ماشومتوب او ځوانۍ په دوره کې د وصال کچه تر بېلتون لوړه وي او هره ورځ انسان د نویو اشخاصو، شیانو، فکرونو، چاپېریال او پدیدو سره اشنا او په تماس کې کېږي، خو د ژوند د ګراف د سعودي مسیر اعظمي نقطې ته د رسېدو او نزولي مسیر په اختیارولو سره د ژوند په تله کې بیا د بېلتون پلې درنیږي. هر څومره چې انسان زړیږي د معاشرت دایره یې تنګیږي او د بېلتون یې پراخیږي. په ماشومتوب او ځوانۍ کې شور وي، شوق وي، قوت وي، دیدنونه او تمسونه وي، خو څومره چې عمر په زیاتېدو شي قوت په کمېدو شي او د شور شوق ګرمې او تیزې لمبې په سړېدو او کرارېدو شي. د خپلوانو، یارانو او همزولو نشتوالی یا کمی شي او ورځ په ورځ انسان د یوازیتوب او انزوا لوري ته تقرب کوي. د ژوند د سفر عجیب داستان دی چې په شروع کې د ماشومتوب مرحله ده. دنیا ته نوی راغلی ماشوم د مور، پلار، کورنۍ، د نورو غړیو، خپلوانو او دوستانو د توجه په محراق کې قرار لري. روزنه او پالنه وي، په مینه، ناز او د لاسنې ورسره رویه کېږي.
هیڅکله یوازیتوب ته نه پرېږدي، خو همدغه ماشوم په لویېدو او ځوانېدو سره د وصال د لوی نعمت د قیمت او خوند سره په غفلت کې قرار د په ځان بسیتوب لوري ته تمایل کې پیدا کوي او د نویو وصالونو په مسیرېدو یې د پخوانیو سره تماس په کمېدو او د هغوی د بېلتون سره مخامخ شي. ماشومتوب، نوې ځواني او ځواني د بلوغ تر مرحلې د هیلو، خیالونو، عطایاو، نقشو، پلانونو او د هغو د پیدا کولو هڅې دي. خو بوډاتوب بیا د بېلتون په سیند کې د نهیلۍ، بېمیلۍ، کمزورۍ او بې پلانۍ هغه څپه ده چې د وصال ساحل ته د رسېدو چانس نه لري او یوازې په یادونو او خاطرو کې ورکه شي. ژوند یوه تړلې دایره ده چې په زیږېدو او د دنیا سره د وصل نقطې نه شروع کوي او بیرته هماغه نقطې ته په رسېدو تکمیله او په ابدي بېلتون ختمه شي. د دواړو مرحلو مشابهت د نورو توجه او مرستې ته احتیاج دی، خو توپیر بیا په دې کې دی چې په ماشومتوب کې د احتیاج ته د معاشري، وصالي او رضایي رویه وي او په زړښت کې بېلتوني او جبري خبرې وي. که ته غواړې او که نه غواړې ژوند روان دی، که ته ویده وي ژوند روان، که ته خفه وي ژوند روان، که ته خاندې ژوند روان، که ته ناروغ یې ژوند روان، که ته ناروغ نه یې روغ یې ژوند روان، او که ته په هر ډول حالاتو کې ژوند روان دی. نو چې ژوند دومره بې وفا دی، ته ولې ورسره بې غوره یې؟ قصد باید داسې وشي چې ژوند ته وویل شي چې ژوند ده، دا چې ته ما په خپل لاس او په خپلو لمحو، دقیقو، ساعتونو، میاشتو، کلونو در مرګ تر کندې رسوي، نو زه به هم ستا د هر یوې دقیقې، ستا د هر یوې ثانیې، ستا د هر یوه ساعت نه ګټه اخلم. ژوند سیند ته ورته دی چې روان وي او شاته نه راګوري، څومره چې ځي بیرته نه راګرځي. دغه راز څومره چې زموږ عمر پخیږي، په همغه کچه مو د عمر شپې او ورځې کمیږي. نو راځي چې په خپل ژوند کې ګلونه وکرو، تر څو له ښکلي بوی څخه نور ګټه واخلي او راتلونکي نسل ته مو یادګار په توګه یو څه پرېښي وي. د ژوند معنا چې له هېڅ څخه پیل کول او ډیر څه ته ځان رسول دي. د دې لپاره چې آخرت ته ځان ورسوو، ښه ده چې په ډیر دقت د حرکت لاسونو په خپلو لاسونو کې ونیسو او په ستونزو کې له ښویېدو څخه مخنیوی وکړو. ژوند د خواښیو او خفګانونو یوه ټولګه ده. ګورو چې یوه لحظه یې غم او بله یې خوښي ده، او د دې دواړو ترمنځ فاصله ډیره کمه ده چې د خوښۍ له دې وړې او کمې فاصلې څخه په اعظمي ډول ګټه پورته کړو. ژوند د خدای پاک له لوري یوه ډالۍ ده. ژوند زموږ لپاره د یو امانت په څیر دی چې په ساتلو او پیژندلو کې باید پوره دقت وکړو. ژوند پیانو ته ورته دی چې سپینې تکمې د خوښۍ او تورې بیا غمونه دي. د دې لپاره چې تاسو له خپل شعر سره ښکلې نغمه وغږوئ، نو له دواړه ډوله تکمو څخه به ګټه اخلئ. ژوند یعنې په لوړو او ژورو څخه ځان ویستلی شي. ژوند هغه رودخانې ته ورته دی چې کله له وچو تېرېږي او کله هم په بېساره او پایله کېدنو سره ورګډېږي. د دې لپاره چې په ژوند کې مو بریا او خوښي په برخه وي، د غره په څېر باید کلک او استوار اوسئ. که په ژوند سره وجنګېدئ، تل به بریالی وئ، او کله دې جنګ نه په شا شوئ، بیا به وروسته ارمان ګټه نه لري. وایي مرګ له ژوند وپوښتل، لامل یې په څه کې دی چې ته خوږ او زه تریخ یم؟ ژوند وخندل او وایي ویل، لامل یې دا دی چې زه یو خیال او ته حقیقت یې. نو څه ډول چې فکر او خیال کوئ،
ژوند به مو په همغه ډول پر مخ سي. ژوند هغه ګل ته ورته دی چې د ازغیو پاڼو ښکلي بوی درلودونکی دی. پام مو وي چې کله د ګلونو غونچه جوړوئ، شنې پاڼې، ازغي او ښایسته بوی ټول سره ګاونډیان دي. ژوند هغه لوی او سپین کاغذ ته ورته دی چې د نقاشۍ لپاره تیار شوی وي. په دې سپین کاغذ کې چې څه لیکلی شی کولی شي، خو خوښي او خوشحالي رسمي کړئ او بیا هم ستونزې او کړاوونه پرېکړه به ستا له عظمته ډک وجود او ذهن کوي. کولی شي له دې ازادۍ څخه داسې ګټه واخلي چې ژوند درته په جنت بدل کړي، او یا هم خدای مکړه په دوزخ. مه هېروئ چې که موږ په ژوند کې مو ښه ولرو او له مهال ویش سره سم ژوند وکړو، لرې به نه وي چې په ډېره اسانۍ سره له هغو ستونزو ځان خلاص کړو چې په ژوند کې ورسره مخ کیږو. دا هم مه هېروئ چې زموږ ژوند په اوس پورې تړلی. په نن کې ژوند وکړئ او ژوند یو غنیمت وګڼئ. څه چې په ژوند کې ډېر اړین او مهم دي هغه زموږ او ستاسو لیدلوری دی. څه ډول چې فکر کوئ ژوند به مو همغه ډول مخته ځي. نو ښه ده چې تل مثبت فکر وکړو او ژوند ته په ښه سترګه وګورو. ژوند یعنې په کوتل باندې ختل، نه راکوزېدل. هغه کس چې راکوزېږي په دې معنا چې ژوند کې یې ماتې خوړلې ده، او هغه کسان چې په دې پیچومې خېږي ژوند به یې متحرک او له خوندونو ډک وي. ژوند له مرګ نه بېلېدونکی شی دی. تر څو چې ژوند نه وي مرګ نشته، او که مرګ نه وای ژوند به نه وای. په اسمان کې به وړي تر لویې سیارې ټول یو وخت راولویږي، ماتېدونکي او له منځه تلونکي دي. راځئ داسې ژوند وکړو چې ان مرګ ونه شي کولی چې غفله مو کړي. او دا هغه وخت ممکنه ده چې د شپې په وروستۍ برخه کې د تېرې ورځې په اړه له ځان سره حساب وغواړو. تل باید د الهي امورو په چوکاټ کې ژوند وکړو او له ځانه داسې څه په میراث پرېږدو چې له کبله مو یې تل نوم ژوندی وي. ژوند د فټبال لوبې ته ورته دی چې هیڅکله هم د وړاندې وینې د وړاندوینې وړ نه دی. نو ځکه یې خوند هم په همدې کې دی. د غم او ښادۍ، د ښکلا او بدرنګۍ، د شپې او ورځې او بالاخره د مرګ او ژوند ترمنځ فاصله دومره کمه ده، اصلا د اندازې وړ نه ده. تل باید د حقیقت په لټه کې اوسئ. په ژوند کې د بریالیتوب لپاره باید انسان په خپل ځان کې نیکمرغي ولټوي. په الله باندې قوي ایمان د هغې پر پرېکړو رضا او صبر او لوړ اخلاق غوره کول دي. نیکمرغۍ ته د رسېدو اصلي عوامل او شرطونه هم همدا دي. د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې ژوند لنډ دی خو تنګ نه دی. خو دا چې تنګ دی لامل یې زموږ او ستاسې عملونه دي. راځئ خپل ژوند مثبت کړو او د ژوند د مثبت کېدو لپاره مثبت کارونه وکړو. په همدې هیله د نن پروګرام همدلته پای ته رسوو. تر بل پروګرامه ما نور غفر ظهیر او عنایت الله ارمان ته اجازه راکوي. ښه وخت او خوشحاله شبې.